سیال صاحب میلمه هم لرو د سکایپ لارې. بالکل نقیب الله شارک له فرانسې څخه دی. نقیب الله جان ستړی مه شي خپرونې ته مهرباني هلته د کرونا تازه حال څه دی؟ ټول ناول خو ډېره مننه تاسو ته تاسو همکارانو ته او د انعکاس تلویزیون ټولو کتونکو ته سلامونه احترامات. مننه. دلته چې کوم دی فلحال خو دغه میاشت و نیمه چې کوم د قرنطین کې ډېر ناکمک راغلی و خو اوس بیا داسې دغه دوه درې ورځو رهیسې بیا دلته څه نوي کیسونه راځي د کرونا ریکارډ کېږي. نو فلحال خو هماغه خپل چې دي کوم دلته څه 80% پورې هغه ټرانسپورټ سیستم چې کوم دی هغه دوی اخلاص کړی و هغه تدابیر یې هم نیولي دي خو بیا دغه 3-4 ورځو کې بیا څه ناڅه لږ کیسونه راځي. هغه ورځ 1400 ته رسېدلي وو او اخیرا مخکې یو څو ورځې لکه څو ورځو به سراسر تقریبا 80 کیسونه راتلل خو بیا یو دم یوه ورځ لږ تېر شوي وو ځکه دلته ډېر زیات هغه دوی چې کوم شرایط کې وو تاسو باید هغه شرایط هغه تدابیر باید ونیسئ او هغې سره تاسو خپل ژوند کې اوسئ. خو بیا دغه 3 ورځې لږ ارقام زیات شوي دي. یعنې دغه د قرنطین له ماتېدو سره دغه ارقام لوړ شول ته د کرونا وایرس؟ هو همداسې ده ځکه چې دلته خاص کر زه خو په پاریس کې چې مرکزي کار دی د فرانسې هلته میشت یم او دلته چې کوم دی ډېر زیات رشي خاص کر په میټروګانو کې دې دپاره ډېر کوشش وکړو چې یو طریقه کار جوړ کړي چې دغه خلک یعنې په خاص کر په میټرو سیسټم کې ټرانسپورټ سیسټم کې چې یو بل نه فاصله وساتي. د هغو ټولو تدابیرو باوجود هم دا لږ مشکله ده او دغه یو وجه ده چې دغه کیسونه بیا لږ دغه 4 ورځې زیات شوي دي. نو لیدونکو ته به یادونه وکړو چې شارک صاحب هلته په فرانسې هېواد کې د مرکزي ټولنې سفیر هم دی او د فرانسوي زده کړو استاذ هم دی. شارک صاحب هلته چې تاسو د مرکزي ټولنې سفیر هم یاستئ د میشتو افغانانو ژوند څنګه دی هلته تاسو د هغوی سره روابط لرئ نه یې لرئ د هغوی ژوند څنګه تېرېږي حکومت د هغوی دپاره څه طرحه جوړه کړې ده څه تدابیر یې ورته نیولي دي مثلا ځینې افغانان چې دي هغه هلته له ستونزو سره مخ کېږي بیا دوی څه کوي چا ته مراجعه کوي په دغه تړاو باندې ستاسو نظر څه دی هلته وضعیت څه ډول دی؟ خاص که کرونا طرف نه وګورو دلته وضعیت چې کوم دی دولت ډېر جدي او ډېر اړین تدابیر نیولي وو او هغه ټولو دپاره یو شان دي که مهاجر دی او که دې ځایي خلک دي نو هغه ټولو دپاره یو دي. بیا زموږ کمیټۍ رول هم دلته لږ دا و چې دلته افغانانو ته مشکل دغه دی خاص کر د ژبې ډېر یو غټ مشکل دی چې هغه نوي کوم مهاجر راغلي دي نو هغو ته لږ مشکلات دغه ژبه کې دي ترجمانۍ کې دي. بیا زموږ کمیټې چې کوم ده زموږ ټول همکاران دي همدې دپاره هر وخت به موږ د هغو سره په رابطه کې وو. قرنطین وخت کې اوس خو لا نور هم اسانه دی حتی چې موږ تللی شو هغو ته نږدې لاسرسی لرو موږ چې کوم کډوال دي دلته وطنوال دي نو تدابیر کوم خلک چې نوي راغلي وو خاص کر دلته په قرنطین کې نو موږ دلته د دولت سره چې کوم مسؤلین دي هغو سره په اړیکه کې وو. هغو دپاره په قرنطین کې څنګه شروع شو هغو دپاره دولت لکه کورونه عاجل کورونه ورکړه ځایونه ورکړه چې کوم دلته بیرون پراته وو تر څو هغو چې دلته هغه سیستم کې داخل شي کور ته کیمپ ته لاړ شي نو یو څه وخت چې هغه دلته ګیر پاتې شوي وو هغو دپاره دغه قرنطین په سر کې هغو دپاره موږ کیمپونو ته ننویستل دولت همداسې ده. مننه شارک صاحب. بله موضوع دا ده چې کرونا خو ټوله نړۍ وځپل هغه اقتصادي وضعیت طبعا د نورو هیوادونو څه کې چې ټولو نړیوالو هیوادونو اقتصادي وضعیت به یو څه زیانمن شوی. فرانسې هیواد هم یو څه پرمختللی هیواد دی هلته د فرانسې هیواد په دې اقتصادي وضعیت باندې څه اغېز شوی دی یا نه حکومت څه وایي په دې تړاو وایي؟ طبیعي خبره ده بالکل شوی دی بالکل ډېر زیات شوی دی. دلته خو چې کوم د فرانسې دولت خاص کر دولتونو چې کوم هغه اقتصادي وضعیت دی هغه ټول د هغه روزمره د دوی چې کوم خدمات ورکوي هغې پورې تړلی دی نو هغه هر څه ودرېدلي وو نو ډېر زیات پرې اغېز غورځېدلی دی او دوی لا کوښښ کوي چې
دغه خپل لکه د یو مثال به ستاسو ته درکړم دوی اعلان وکړو چې کوم د دې ځای خلک هر کال په دغه ګرمۍ رخصتیانو کې دي مختلف ملکونو دولت کوښښ وکړو بار بار دغه اعلانونه دلته کوي چې باید خپله فرانسویان د یو کار نه بل کار ته لاړ شي مثال چې دغه دوی کوم مصارف کوي بل یو ملک ته ځي بل یو هېواد ته ځي هغه باید دوی په خپل هېواد کې وکړي تر څو دغه چې کوم دوی ته هغه زیان رسېدلی اقتصادي هغه باید بېرته مطلب هغه خپل نورمال حد ته راګرځېدو دپاره باید دوی داسې اقدامات وکړي داسې قدم واخلي د خلکو په همکارۍ هم او دولت هم دغه کوښښ کوي نو شارک صاحب بله پوښتنه دا ده چې دا د زده کړو بهیر څنګه دی هلته حکومت څه پلان لري یا پیل شوی دی یا نه دی شوی یا کوم بله طرحه باندې کار شوی دی په آنلاین شکل یا په کوم بل ډول د زده کړو بهیر هلته څه ډول دی اوس وضعیت څنګه دی ښوونځي دي یا پوهنتونونه دي که نه بالکل پوهنتونونه خو لا تر اوسه بند دي مکتبونه خوشي شوي دي نو دغه ډېر سیستم چې کوم واده ته هم دوی آنلاین کړی و دلته چې کوم سیستم او خاص کر د کډوالو په اړه نو دلته موږ د دلته چې څومره مختلف ادارات دي هغو سره موږ هر وخت کې په اړیکه کې یو او موږ دغه کوشش کوو چې خپل وطنوالو دپاره چې کوم هغه د دوی درسي سیستم دی اوس دوی تاریخونه ورکړي مختلف لکه سپتمبر کې دوی اراده لري چې ډېر مکتبونه خلاص شي او پوهنتونونه هم خلاص شي دا اعلان دوی کړی دی خو ولې په قرنطین کې چې کوم تر دا دمه آنلاین دوی بالکل هغه آنلاین ترتیبات نیولي دي او هغه تدریس سیستم آنلاین روان لکه څنګه چې په هر هیواد کې یو ښار وي مثلا هغلته د کرونا وایروس مثبتې پیښې ډېرې ثبت شوي هلته فرانسه کې کوم ښار دی چې هغلته د کرونا وایروس زیاتې پیښې ثبت شوي د نفوس لحاظ سره پاریس یو ډېر غټ ښار دی څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه چې دلته ډېر زیات رش شي نو د پاریس داسې یو ښار دی چې هلته ډېرې پېښې مثبت پیښې ثبت شوي هلته دغه د تولیدي فابریکو یا هغه څه چې مخکې کاروبار ته خلک لکه عادي ګرځېدل او څه مسله نه وه هغې وخت کې د کرونا نه مخکې اوس د تولیدي فابریکو یا هغه د خلکو کاروبار دغه څنګه روان دی پر مخ روان دی که نه بندې دي هغه خاصتا هغه لوی فابریکې د تولید هغه خلاصې شوي دي خو هغه بعضې هغه دفترونه او هغه کارونه چې هغه آنلاین کېدلی شي یعنې دلته ډېر دغه کرونا سره دا یو حالت جوړ شو په ټوله دنیا کې چې خلک د ټکنالوژۍ نه ډېره استفاده وکړي او آنلاین یعنې د خپل کوم کار چې امکانات لري چې هغه دوی د کور نه وکړی شي نو بعض داسې کارونه دي اوس هم دلته خلک شته چې هغه دفتر ته نه ځي د کور نه وکړي خو بعض داسې کارونه چې هغې کې فزیکي لکه کارمند باید موجود وي نو هغه شروع شوي دي ولې تدابیر دوی تعقیبوي ډېر په جدي ډول باندې نو هغه خلک کار ته بالکل ستانه شوي دي لکه څنګه چې ولسونه له حکومت سره لاس یو کړي نو په هغه ځای کې بیا نه یوازې دا چې د کرونا وایروس یعنې نور کارونه یا هغه ښې چارې هم ښې مخته ځي دا به شو دغه د کرونا موضوع ته چې هلته په فرانسه کې کله چې حکومت دغه محدودیتونه ولګول ښارونه بند شو نو هلته د ولس همکاري څنګه وه د حکومت سره د هغوی هغه غوښتنې یا هغه محدودیتونو ته یې غاړه کېښوده او که نه بیا د حکومت ورسره څه وکړه په دغه قرنطین شپو ورځو کې چې د دوی کارونه بند شو په کورونو شو په دې اړه باندې د دواړه طرفه همکاریو په اړه کې معلومات ورکوي چې څه والته دا هم ډېر یو مهم ټکي ته اشاره وکړه بالکل دولت او د خلکو د همکارۍ نه دغه هر څه مخته وړل او دا تدابیر عملي کول دا ډېر ناشونې خبره ده ناممکنه خبره ده دلته خلک زیات همکاري وکړه د دولت سره ډېره زیاته او د هغې په جواب کې دلته چې کوم خلک په کور کې پاتې شو کارونه هغو ټولو ته چې کوم د دولت هغه خپل چې کوم میاشتنۍ معاشونه دي هغه یې په کور باندې ورکړل نو خلکو ډېر زیات په جدي ډول دا تعقیب کړل چې کوم تدابیر دولت ښودلي وو لکه تاسو کوم وخت کې وتلی شئ کوم نه شئ وتلی خاص وختونه یې ورکړي ورزش دپاره نو هغه خلک ډېر په جدي ډول باندې مخکې وړل حتی تر ننه هم مطلب دلته په کله په میټرو کې یا بس کې یا داسې ځایونه چې کوم ځای کې ته نور خلک ډېر زیات ګڼه ګوڼه وي نو لا تر اوسه هم ماسک او د سینیټایزر د جل د استعمال هغه تدابیر شته دی او هغه اوس هم خلک تعقیبوي
شارک صاحب که دا راته ووایي چې دغه د مړینې او د اخته کېدو کچه چې وه دا په کوم عمر انسانانو کې هلته وه چې څومره مثلا په ځینو هیوادونو کې چې د ډېر عمر خلک دي په هغې باندې زیات اغېزه کوله او هغې زیات خلک یې همدغسې د زیات عمر انسانان یې له منځه یوړل. هلته به وضعیت څه ډول و چې کوم ډول کسان ډېر پې اخته وو، کوم ډول یې له منځه یوړل یا مړه شول د دغې ناروغۍ نه؟ دلته هم چې کوم د خاص کر چې زوړ عمر ډېر عمر والا خلک وو هغو ته ډېر زیات هغو یعنې مرګ ژوبله هلته ډېره وه. دلته هم بلکل دلته هم حتی چې کله هغه قرنطین وخت و نو موږ دلته ډېر زیات اړیکې کوو شفاخانو سره، مطلب دغه خپلو وطنوالو دپاره افغانانو دپاره. نو دلته چې کوم ځوانان به وو هغه به دلته ډاکټرانو ورته ویلي شفاخانو چې تاسو خپل ځان په کور کې قرنطین کوئ. او چې کوم ډېر عمر والا و یعنې چاته به مشکل و چې هغوی عمر د وجې دا مشکل به ورته ډېر زیات پې کېدو نو هغه به بیا شفاخانې ته تلل. نو دلته هم دغه دلته چې په فرانسه کې تر اوسه پورې دغه 200 کم 1,000 خلک پړه شوي دي. اکثرا خلک چې کوم دي هغه د زاړه عمر والا دي. که راشو هر هیواد چې د سرحدات لري او هغه د تګ راتګ یو لاره لري، هلته الوطني څنګه دی او د سرحداتو ترمنځ چې دا د نورو هیوادونو ترمنځ دغه سرحدات تړل شوي دي یا نه تګ راتګ کېږي یا نه کېږي؟ سرحدات تړل شوي دي، بلکل دا شوي دي. دوی دلته دولت یو دا هم ویلي دي چې خاص کر چې کوم د اروپایي ملکونو دي که یو څوک سفر کول غواړي نو یو خصوصي اجازتنامه به هم دوی ورکړي او خاص کر داخلي دلته پروازونه شروع شوي دي او یو 2 ورځې کېږي صنعت خارجي هم شروع شوي دلته خو ډېر په کمه سطح کې. لکه هغه دوی یو قسم امتحاني ورته ووایه او هغه شروعات یې کړی دی چې تر څو دوی هغه تدابیر وکړي او د دې هغه یو څو وخت ورته وګوري نتایجو ته، نو هغې نه بعد به دوی هغه پوره پروازي چې کوم عملیات بیا به شروع کړي. هلته په فرانسه کې څومره افغان کډوال به په کرونا وایرس اخته شوي؟ د دې شمېر چې کوم دی هغه دقیق موږ چې څومره کوشش وکړو لکه مختلف ښارونه، حتی ما ته پرون هم یو کس زنګ وهلی و چې هغه د خاص د دوی یو خاص دی ورته د پاریس نه یو 2 ساعته لرې یو شفاخانه یې ورته مختص کړې ده. هغه پرون مثبت راغلی یو افغان موږ ورو نو ما ته بیا زنګ و هغه هلته یې وړو یعنې بوتلو نو هغه دقیق نمبر د افغانان نه دی معلوم. اوس هم لکه دغه اوس هم دغه 3-4 ورځې چې ما ته سره څومره خلک اړیکه نیسي نو اوس هم افغانانو کې مثبت پیښې راځي. مړه شوي خو د مړینې کچه که ووایي چې مړه شوي خو پکې نه دي؟ نه تر دا دمه خو موږ څومره معلومات لرو یو چې موږ د پښتونخوا یو ورور هغه پښتون هغه مړ شوی دی. نور د افغانانو خو یو بل دی چې هغه په کومه حالت کې دی او هغه قرنطین کې هغه مریض شوی و. تر دا دمه هغه موږ څومره معلومات لرو هغه کومه حالت کې دی. شارک صاحب دغه د روغتیا پالانو وضعیت هلته څنګه دی؟ د روغتیا پالان خو هلته په دغه ناروغۍ باندې نه دي اخته شوي دي او بله دا چې په ټوله کې د حکومت او د روغتیا پالانو لارښوونې څه دي د هیوادوالو دپاره هلته؟ دلته په نسبت د نورو ملکونو په نږدې ګاونډي هیوادونو ته موږ وګورو دلته روغتیا پالان چې کوم هغه په ډېر کم تعداد باندې اخته شوي دي. دوی یو د دولت همدغه لارښوونې دي چې یعنې تاسو فاصله وساتئ، هغه خپله محسوس فاصله وساتئ او ماسک ډېر زیات دوی تاکید کوي چې تاسو ماسک نه استفاده وکړئ او دغه صفایي ډېر زیات خیال وساتئ او په قرنطین کې خاص کر او قرنطین نه اوس هم دوی دغه یادونه ډېره زیاته کوي چې تاسو لکه ډېر غیر ضروري هغه سفر کولو نه تاسو ځان منع مه کوئ او دغه سینیټایزر جل چې کوم دی صفایي دغه ډېر زیات خیال وساتئ. هلته هغه مسافرین یا هغه چې په قاچاقي لاره باندې راځي او یو کمپ کې هلته قرنطین کېږي یا مغیزه کې ساتل کېږي د هغوی وضعیت په اړه که وغږېږي چې څنګه دی وضعیت؟ اوس خو خاص کر
د دغه ټولو وضعیت په نسبت د نور هغه نورمال حالت ډېر ښه دی، ځکه چې اوس خو دغه مرض د دې د وجې دوی صفایي خیال هم ډېر زیات ساتلی کېږي او مطلب دوی تر هر وخت دغه موږ هم اړیکه کې یو، دلته هم ډېر زیات خیال ساتلی کېږي چې دوی خوراک هم صحیح خوراک باندې ډېر تاکید کېږي او بل دا دی چې د صفایي ډېر زیات خیال ساتلی کېږي. نو زما په آن باندې چې څومره دلته ملګرو سره وطنوالو سره په اړیکه کې یم نو دغه نورمال حالت نه د دوی وضعیت اوس لا بهتر ښه شوی دی او ښه شوی دی. نو هغه تعداد هم لکه دوی کوشش کوي چې پخوا به یو کیمپ کې مثال که دوی به 100 نفره نو اوس هلته 50 نفره کتلی کېږي، نو په نسبت د پخوا اوس د دوی وضعیت لږ ښه شوی دی کیمپونو کې. شارک صاحب د فرانسې حکومت په ټوله کې خو ډېره هیوادونه د دغه مرض د واکسینو په لټه کې دي چې څو دغه درمل را پیدا کړي او دغه ټوله نړۍ د دغې وژونکې وبا وژغوري. د فرانسې حکومت هلته څه پلان لري، څه شی پیل کړي دي یا نه دي کړي د دغه واکسین په تړاو باندې؟ یا تاسو ته دا معلومات شته دی چې دوی څه پلان لري یا طرحه لري یا کار پرې شروع کړی دی؟ داسې څه هیلې شته دی؟ دوی ولسمشر چې کوم په اوله وینا کې دا خبره کړې وه، دوی یو خاصه کمیټي د دپاره جوړه کړې ده، هغې کې دوی ډاکټران دي چې د ډېر طبقات او هغه مشهور چې کوم دي ساینسدانان دي چې هغه ټول دوی یو کمیټي هغه کار پرې شروع کړی دی او دوی لګیا دي وخت تر وخته. دوی دلته ولسمشر او وینا هم کوي او چې کوم دوی د صحت وزیر دی هغه خو هره ورځ په قرنطین وخت کې هره ورځ هغه معلومات ورکول، د خلکو سره ولس سره یې هغه معلومات شریکول. نو دوی په دې کار روان دی، بلکل په دې دوی په هغه اولې ورځې نه دوی دا اعلان کړی دولت چې موږ خپل طرف نه هم ډېر کوښښ کوو د دې لپاره دغه یو مخصوص کمیټي ناسته تر څو دې ته یو داسې دارو یا واکسین چې کوم دی هغه پیدا کړي. نو وخت هم کم دی راځم صاحب، نو په وروستیو کې به د شارک صاحب پیغام واورو چې پیغام یې څه دی، نو بیا کوو بیا به موږ او تاسو خدای په اماني واخلو دویمې برخې. بلکل په پای کې نو ستا پیغام اورو نقیب الله جانه چې دلته په افغانستان کې یعنی هلته چې کوم څه ترسره کېږي د حکومت له لوري یا د روغتیا پالانو لوري سپارښتنې یا نور څه او دلته په افغانستان کې بیا هغسې نه مراتېږي، ستاسې پیغام به څه وي دغسې خلکو لپاره چې چون چې د کرونا وایرس جدي ده او دا باید موږ په پام کې ونیسو چې یعنی د نه ځان آګاه کړو چې سړی وژني او یعنی پرېږدي نه. تاسې پیغام به دغې خلکو ته څه وي چې کوم تدابیر ونیسي څو له دغه وژونکې ناروغۍ څخه وژغورل شي؟ مننه. ټول اول خو زه دغه وایم وطنوالو ته چې دولت کوم سپارښتنې ورکوي باید دوی د عملي کړي او تر څو د دغه مرض مخنیوی وشي. بدبختانه زموږ وطن کې داسې حالت جوړ شوی ده چې خلکو اقتصادي وضعیت ډېر ضعیف دی، نو زه خو دا وایم چې دوی د ډېر زیات غیر ضروري تګ راتګ او دغه بعض زموږ او ستاسو چې کوم دودیز کارونه دي هغو نه که موږ لږ څه وخت دپاره اجتناب دې وکړو دغه ونه کړو نو ډېر به ښه. او بل دا دی چې دوی د فاصله وساتي، ماسک نه ډېر زیات باید استفاده وشي. دلته هم په اروپا کې د خاص کر په فرانسه کې چې ماسک څومره فرق راوستو، زه هم دا ډېر غټ فرق ماسک راوستو، ځکه که یو کس مریض وي او هغه ټوخېږي یا بل څوک داسې نو هغه د ویروس په انتقال کې هغه ډېر یو مهم رول لري ماسک، لکه دغه انتقال ودرېږي. نو ماسک نه د استفاده وکړي، صفایي د ډېر زیات خیال وساتي او صفایي ډېر زیات مهم شی دی، ډېر زیات خیال وساتي او ماسک نه باید موږ هر حالت که څوک مریض وي او که نه وي باید د ماسک نه موږ ډېره مننه ډېره مننه چې خپرونې ته راغلې او ملګرتیا مو راسره وکړه. مننه. مننه.